د پکتیکا ولایت د شرن ښاروالۍ ریاست له لوري د ښار د سړکونو د پراختیا، ښاري نظم او د ښاریانو د تګ راتګ د اسانتیا په موخه د شرن ښار د 4000 متره مربع فرعي کوڅو د اساسي جوړولو چارې پیل شوې. د پروژې چارې د شرن ښاروالۍ له بودیجې تمویلېږي چې ټولیز لګښت یې شاوخوا 4.5 میلیون افغانۍ اټکل شوی دی. د پروژې په بشپړېدو سره به د ښار یو شمېر فرعي کوڅې په اساسي ډول جوړې او د ښاریانو د تګ راتګ ستونزې به تر یو برید راکمې شي. د پروژې د پیل په مراسمو کې د پکتیکا والی مولوي عبدالخالق عابد وویل حکومتي ادارې د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې هڅه کوي چې د خلکو ستونزو ته پر وخت رسیدنه وکړي او د هیوادوالو د هوساینې او خدمت لپاره په اخلاص خپلې چارې ترسره کړي. ښاروال صاحب او د نورو رئیسانو څخه مننه کوو. کوربه ودان په خپلو برخو کې مو هڅه کړې ده، کوشش مو کړی، لا بیا د نور زیات کوشش توفیق د خدای درته غواړو او پر خپلو ولسونو باندې رحم وکړي او د خپلو ولسونو لاسنیوی وکړي او د ولسونو څنګه غوښتنه ده د ولسونو د خدای شکر ادا کړي، الله به دا نعمت تر زیات کړي. د شرن ښاروال مولوي محمد نبی حمزه وویل ښاروالۍ د شرن ښار د ښکلا، بیارغونې او ښاري خدمتونو د پراختیا لپاره خپلې هڅې چټکې کړې دي. موږ تاسو یو ځل بیا د ښار د فرعي کوڅو د اساسي جوړونې په افتتاح کې شرکت کوو او عملاً پرانسته کوو او د دې مبارکي دلته ناست ټولو کسانو ته وایو الله پاک دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې خپل وس او توان مطابق د دې مظلوم ولس خدمت وکړو. بلخوا د شرن ښار یو شمېر اوسیدونکي او قومي مشران د ښاروالۍ له لوري د یادې پروژې د پیل هرکلی کوي او دا ډول پروژې د ښار د پرمختګ لپاره مهمې بولي. دوی وایي د شرن ښار د لا پراختیا، د کوڅو او سړکونو د اساسي جوړولو، د ښاري خدمتونو د ښه والي او نورو بنسټیزو برخو کې لا هم پراخو کارونو ته اړتیا ده او هیله لري چې ورته پروژې به په راتلونکي کې هم دوام ومومي. خصوصا په ټول ولس باندې غږ کوم چې د دې پروژو ساتنه وکړي. خوندیتوب ډېر مهم ده، حتما باید ساتنه وشي. پروژې چې کوم راځي د دولت له لوري پیل کېږي باید په پوره همکارۍ باندې ټولو سره همغږي وشي. د دې لپاره په کار کې لا هم نیمګړتیاوې شته، کار ته ضرورت لري. پکتیکا یو وروسته پاتې ولایت ده، باید ډېر کار ورته وشي او ډېره توجه ورته وشي. او خلکو مې دا غږ ده چې د الله شکر بار بار باید ادا کړو او د چارواکو له والي صاحب رانیولې تر کنکلي مجاهده پورې له تېرو خلکو له تېرو وختونو باید عبرت واخلو. د یادونې وړ ده چې د دغې پروژې په چوکاټ کې هغه فرعي کوڅې شاملې دي چې د شرن ښاروالۍ پارک ته څیرمه، د جامع جومات ترڅنګ او د پوهنې ریاست والي بابا لیسې ترمنځ موقعیت لري. ټاکل شوي چې د یادو کوڅو د جوړولو چارې به د 3 میاشتو په موده کې بشپړې شي.